په یو ښار کې یو ځوان اوسېده. ډېر کارونه به یې کړل خو لمونځ یې اکثر پرېښوده. هغه به ویل اوس وخت نه لرم، وروسته به یې وکړم. ورو ورو د ځوان زړه نارامه شو، کار کې یې برکت ختم شو او غمونه زیات شول. د شپې خوب به یې نه و. یوه ورځ د ځوان پلار سخت بیمار شو. د ځوان ډېر وېرېدلی او غمجن شو. کله چې جومات ته لاړو لمونځ یې شروع کړو. کله چې سجدې ته لاړو سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. هغه ویل یا الله ما وبخښې. د لمونځ وروسته یې زړه صفا شو، خوشحاله شو. د ځوان فیصله وکړه چې 5 وخته لمونځ به کوي. د ځوان هر سهار په وخت پاڅېده او 10 لمونځ به یې ادا کوه. ورو ورو ځوان ژوند بدلېده، کار کې برکت راغی، پلار یې روغ شو. خلکو د ځوان اخلاق وستایل. د ځوان خلکو ته ویل لمونځ مه پرېږدئ، لمونځ د زړه سکون دی، لمونځ د غم علاج دی. لمونځ انسان الله ته نږدې کوي او غمونه پریشانۍ لرې کوي او په رزق کې برکت راولي.